قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا د آل انډیا رادیو د بهرنیو خبرونو پښتو څانګه ده. نن د 2020 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 11 نیټه ده. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه واورئ. دا خبرونه تاسو ته اسما کاکړ وړاندې کوي. د مهمو خبرونو سرټکی. هندوستان او سریلانکا د کب نیولو په اړه د ګډ کاري ډلې ګډه ناسته ترسره کړه. په هندوستان کې د کووډ-19 بیا رغونې کچه 90.4 سلنې ته وده کړې. هندیان چې د چین په ووهان کې بند پاتې دي د 50 ورځو لاکډاون ترسره کولو سره د پاسپورتونو د بندولو له امله بیجینګ ته نشي تللی. په ناروې کې د ځمکې ښویېدنې له امله 10 تنه ټپیان شوي او 11 لا درکه دي. چینایي محکمې د هانګ کانګ د دیموکراسي لاس فعالین په 3 کلونو باندې محکوم کړل. او سم بشپړ خبرونه. د کب نیولو په اړه د هند سریلانکا ګډ کاري ډلې څلورمه ناسته پرون د مجازي حالت له لارې ترسره شوه. په دې ناسته کې د کب نیونکو کښتیو په اړه هر اړخیز بحث وشو چې له کلونو راهیسې د هند او سریلانکا ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو اترو په اجنډا کې دي. باید یادونه وشي چې د لومړي وزیر نریندرا مودي او د سریلانکا د لومړي وزیر مهندرا راجاپاکسا ترمنځ د روان کال د سپتمبر په 26مه نیټه د دوه اړخیزې غونډې په جریان کې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د ماهیانو سره اړوند مسلې د منظمې مشورې او دوه اړخیزو چینلونو له لارې حل کړي. د هندي پلاوي مشري د کب نیولو څارویو روزنې او مالدارۍ وزارت کې د کب نیولو د څانګې سکرټر ډاکټر راجیو رانجن کوله. د سریلانکا پلاوي مشري د RME رتنان کې د سریلانکا په حکومت کې د کب نیولو د وزارت سکرټر پر غاړه وه. هند لوري د سریلانکا د بحري ځواکونو لخوا د 40 کب نیونکو قایقونو او کښتیو وروستۍ نیولو ته اشاره وکړه. د هند پلاوي مشر د سریلانکا له پلوي وغوښتل چې د دوی ژر خلاصون تضمین کړي او تر دې وخته پورې قونسلګرۍ ته د لاسرسي او لازمي مرستې په شمول اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. دواړو لوریو د ګزمو د ساحل ګاردونو ترمنځ د هاټ لاین او اړوندو عملیاتي چارو په اړه د دواړو هیوادونو د بحري او ساحل ساتونکو ترمنځ د همکارۍ وضعیت په اړه هم نظرونه تبادله کړل. په تیرو 40 ساعتونو کې 21,821 نوي کووډ-19 پیښو سره ټولې قضیې 1,2,6,6,4 ته رسیدلې دي. د روغتیا وزارت ویلي په تیرو 40 ساعتونو کې د مړو شمېر 299 تنو ته رسیدلی. فعاله قضیې اوس په 2,50,6,650 کې دي. د 26,119 بیرته راګرځېدو سره د بیا رغېدو کچه 90.4 سلنه ده. هندي مسافر چې په VBM الوتکه کې د اکتوبر په 10مه نیټه د بیجینګ ښار ته تلل د کووډ-19 مثبت تست په ښودلو سره په ووهان کې پاتې دي او نشي کولی چې بیجینګ ته په الوتکه او یا ریل هم سفر وکړي. د دوی د قرنطین له بشپړولو وروسته دوی پوه شول چې د هغوی پاسپورټونه بلاک شوي وو. کله چې دوی ووهان ته د رسیدو پر مهال مثبت وموندل شول. په هر صورت دا محدودیت یوازې د بیجینګ لپاره دی او دوی کولی شي کوم بل چینایي ښار ته سفر وکړي. هندي کورنیو لا دمخه د ټاکل شوي 28 ورځو په مقابل کې له 50 ورځو څخه د قرنطین موده بشپړه کړې او د ځایي چارواکو لخوا د 10 منفي ازموینې راپورونه لیږي مګر ټول بې ګټې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له قضیې خبر نه دی. په شینزو یا نیټیان ولسوالۍ کې د چین یوې محکمې د هانګ کانګ د دیموکراسۍ لاس فعالین په 3 کلونو باندې محکوم کړي دي. د ډلې نور 2 کوچنیان به هانګ کانګ ته بیرته ستانه شي کله چې دوی په خپل غلط کار اقرار وکړي. فعالان د اګوست په میاشت کې ونیول شول ځکه چې دوی تایوان ته د سرعت بیړۍ په واسطه د هانګ کانګ د تښتېدو لپاره غیر معمولي هڅه وکړه. د قضیې د جون په میاشت کې د بیجینګ لخوا رامنځته شوي نوي امنیت قانون ته په کتو سره د توقیف شویو سره د چلند په اړه نړیوالې پاملرنې او اندېښنې راجلب کړې. په ناروې کې په یو کلي کې د ځمکې ښویېدنې کورونه د تیاره خټو لاندې کړي.
چې 10 تنه ټپیان او 11 یې لادرکه دي. د ژغورنې کارکوونکي د ګجردروم په کلي کې چې د پلازمینې اوسلو شمال ختیځ ته 25 کیلومتره واټن لري د ورک شویو کسانو په لټه کې دي. تر دې دمه شاوخوا 900 کسان له کلي څخه ایستل شوي دي. لومړي وزیر ایونا سولبرګ وویل وضعیت لا هم بېثباته دی او یوازې د چورلکو په واسطه ژغورل کېدای شي. د ناروې د اوبو سرچینو او انرژي ریاست ویاندوی وویل د ځمکې ښویېدنه د رس ګړندۍ او چټک ښویېدنه وه. رس یو ډول خاوره ده چې په ناروې او سویډن کې موندل کېږي او کولی شي د فشار لاندې مایع شي او سقوط وکړي. د یمن سویلي ښار عدن کې په هوایي ډګر کې په برید کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او تر 50 زیات ټپیان دي. وروسته له هغه چاودنه وشوه چې یوه الوتکه د جنګ ځپلي هیواد د نوي جوړ شوي حکومت د کابینې غړي ګاونډي سعودي عربستان ته ورسېدل. د مرستو کارکوونکي او چارواکي په تلفاتو کې دي، خو لومړي وزیر وویل چې هغه او د هغې کابینه سمه ده. د اطلاعاتو وزیر په ایران تور ولګاوه چې حوثي یاغیان د یو تروریستي عمل مرتکب شول. یمن د یوې داسې شخړې له امله ویجاړ شوی چې په 2015 کال کې راپورته شوی، کله چې د عربستان سعودي په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو د ماتولو او د ولسمشر عبدالرب منصور هادي واکمنۍ د بیرته راستنولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د راپورونو له مخې په جګړو کې له 110,000 څخه ډیر خلک وژل شوي چې د نړۍ تر ټولو بدترین بشري ناورین دی او په میلیونونه یې د قحطۍ په څنډو کې دي. په سوریه کې لږ تر لږه 23 کسان د یوه بس په برید کې وژل شوي. د راپورونو له مخې د سوریې په ختیځ کې د عسکرو په یوه بس برید شوی چې لږ تر لږه 28 کسان پکې وژل شوي دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې بس د دیر الزور په ولایت کې په نښه شوی چې پکې وژل شوي د سوریې اتباع دي. په عین حال کې د یوې نظارت ډلې په ګډون نورو سرچینو وویل چې سرتیري پکې سپاره وو او د مرګ ژوبلې شمېره یې زیاته وه. په انګلستان کې میشته د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې یا SOHR دغه برید داعش جهادي ډلې ته منسوب بللی او ویلي دي چې له 27 څخه ډیر سرتیري پکې وژل شوي دي. د رویټرز په حواله نورو سرچینو دا هم ویلي چې بسونو د سوریې دولتي ځواکونه لیږدول. د برید مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. د داعش جنګیالیو او د سوریې ځواکونو چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت ته وفادار دي اکثرا د پالمیرا ښار ته نږدې په سیمه کې نښتې لري. د چهارشنبې په ورځ د مرکزي کروشیا په شمال لویدیځ کې د خلکو د وتو لړۍ پیل شوې، کله چې د پلازمینې زګریب په سویل ختیځ کې شاوخوا 40 کیلومتره لرې د پیټر نجار ښار ته څیرمه د 4.7 درجې شدت لرونکې زلزله وشوه. د سهشنبې په ورځ د 4.3 درجې زلزلې لږ تر لږه 9 کسان وژلي، لسګونه یې ټپیان کړي دي، ګڼ ښارګوټي او کلي یې ویجاړ کړي دي. چارواکو خبرداری ورکړ چې کرونا ویروس کولی شي په ګڼ ځایونو کې خپور شي، ځکه ډیری خلک په خیمو کې دي. د چهارشنبې په ورځ په سلګونو خلکو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د هندوانو په یوه مندر برید وکړ او هغه یې وسوځاوه. په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوي دي چې سړي د معبد دیوالونو ته زیان رسولو لپاره چکشونه کاروي، ځکه چې د سایټ څخه تیاره خړ لوګی راپورته کیږي. دغه پیښه د پېښور په سویل ختیځ کې د کرک ولسوالۍ په یوه لرې کلي کې شوې. د ولسوالۍ د پولیسو مشر عرفان الله خان خبري اژانسونو ته وویل چې د زرو په شاوخوا کې د خلکو یوه ډله هندوانو معبد ته د ورانولو لپاره د ځایي مسلمانانو او دیني عالمانو لخوا هڅول شوي وو. په پاکستان کې د مذهبي لیکیو په وړاندې تبعیض او تاوتریخوالی یو عادي شی دی، چیرې چې مسلمانان د نفوس 99% جوړوي او هندوان شاوخوا 2%. د دې میاشتې په پیل کې متحده ایالاتو پاکستان د مذهبي ازادي سرغړونو لپاره د ځانګړي اندېښنې لرونکي هیوادونو په لیست کې ځای ورکړ.
ایزانو سواورې پروانو حالاتو یو تبصره د تبصرې عنوان د هند د سترګو د سرطان په درملنه کې نوې بریا ترلاسه کړې. لیکنه د پدم سنگ جباړه او وینا د هریندر کمار سواتی. هند د سترګو د سرطان په درملنه کې خاصه وړتیا لري چې دا د هند ولسته لوی ویاړ دی او همداراز تخنیک هم ارزانه دی. په ممبئی کې د بابا اټومي څېړنیز مرکز یعنی بارک ممبئی د سترګو د سرطان لومړی داخلي روتینیم یو سل شپږ پلیک په بڼه د سترګو د سرطان نوې درملنه رامنځته کړې. د سترګو تومورونه چې د اوکیولر تومور په نامه هم پیژندل کیږي د سترګو له ناروغیو سره تړلې تومورونه دي. تومور د حجرو مجموعه یا غیر سرطاني حجرو مجموعه کېدای شي. د سترګو د تومور تر ټولو عام ډول میټاسټیک دی. دا دوهم تومور دی چې د سرطان له امله رامنځته کیږي چې د بدن له یوې برخې څخه بلې ته خپریږي. ډېری وختونه د سږو، سینې، کولمو او د پروسټیټ څخه راځي. که څه هم دا کومه عامه ناروغي نه ده، اکیولر میلانوما تر ټولو عام لومړنی تومور دی چې د بالغانو په سترګو کې رامنځته کیږي. دا ځینې وختونه د یوویل میلانومی یا کوریډیل میلانوما په نوم هم یادېږي. دا په سترګو کې د رنګ شوي حجرو څخه جوړ او د سترګو په دریو برخو کې واقع کیږي: ایرس، سیلیری باډي او کوراید. د سترګو دغه درې برخې په ګډه توګه یوویا نومیږي. د شمال ختیځ زون د پراختیا مملکتي مرکزی وزیر او د ولسی شکایتونو، پنشن یا تقاعد، اټومي انرژي او د فضایي چارو وزیر ډاکټر جوګیندر سنگ په ممبئی کې د بابا اټومي څېړنې مرکز وستایلو چې د اکوما تومورونو یا د سترګو د سرطان د درملنې لپاره لومړی داخلي روتینیم یو سل شپږ پلیک په نامه درملنه رامنځته کړه. د سترګو یو جراح ډاکټر اوس ډیر په اسانه کولای شي چې د دې ناروغۍ درملنه وکړي او دا ډول درملنه په نړیوال معیار د نړۍ د منلو وړ ګرځېدلې ده. د یادونې وړ ده چې د تیر کال په اکتوبر کې د اټومي انرژي ریاست مشر او سیکریټر ډاکټر کې ان ویاس، د مملکتي وزیر چې د اټومي انرژي مشر هم دی ډاکټر جتیندر سنگ نومیږي سره مفصل بحث درلود چې څنګه د اټومي انرژي څانګې لخوا د سترګو داغونه د له منځه وړلو کار آسان کړی شي. د دې په تعقیب د ډاکټر جتیندر سنگ په مشوره د اټومي انرژي ریاست د هندوستان د طبي علوم انسټیټیوټ یا آل انډیا انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز چې په لنډه ایمس نومیږي او نوې ډیلی کې موقعیت لري د ډاکټر راجندر پرساد مرکز سره په همکارۍ شروع کړه. وروسته د نوې ډیلی ایمس موافقه وکړه چې د سترګو د سرطان د درملنې لپاره د بابا اټومي څېړنې مرکز لخوا طرح شوی نوې ټکنالوژي چې په طبي ژبه پلیک ورته ویل کیږي وکاروي او 2020 کال د سپټمبر په میاشت کې په لومړي ځل په یو داسې ناروغ د تداوی په موخه دا تخنیک وکارول شو چې کوروډیل هیمنګ په نوم یادېږي او د دې پایلې د اطمینان وړ وي. په نوې ډیلی کې د ایمس روغتون د ډاکټر راجندر پرساد د سترګو د ساينسونو مرکز مشر ډاکټر اتل کمار ویلي دي چې تر دې دمه د اټومي انرژي په څانګه کې بارک پلیکونه د سترګو د سرطان و مریضانو لپاره کارول شوی، په کومو کې چې 2 ناروغان ریټینو بلاستوما، 2 کوروډیل میلانوما، 2 اکیولر سرفیس سکویمس نیوپلاسیا او یو هم په کوروډیل هیمنګیوما اخته وو. دا پلیک د یو سرجن ډاکټر لخوا په ډیر اسانه کارول کیږي او د هغه په وینا لومړی پایلې خورا اطمینان بخښونکې دي. ډاکټر جتیندر سنگ د دې لوی بریا په حق لا د وینا پر مهال وویل چې په تیرو 15 کلونو او یا له هغه ډیر وخت کې د اټومي انرژي څانګې هڅه کړې ده ترڅو د عامو ګټو لپاره خپل فعالیتونه او عملیات نور هم پراخ کړي. هغه وویل د سترګو د سرطان ناروغانو لپاره د داخلي پلیک بریچی ترافی وده کول د طب په ډګر کې هم لوی نوښت دی. نوموړي زیاته کړه چې د درملنې دا طریقه د ناروغانو لپاره یو ساده او ارزانه انتخاب چمتو کړي. په ورته وخت کې ډاکټر جتیندر سنگ خبر ورکړو چې د آسام په ګوهاټي کې د بوروا کینسر روغتون د ممبئی ټاټا د سرطان میموریل روغتون سره په ګډه کار وکړ چې اوس د اټومي انرژي د ریاست تر نظارت لاندې فعالیت کوي. هغه وویل د شمال ختیځ سیمې لومړي ځل
د ډي ام او د ام سی ایچ سپر تخصصي کورسونه په انکولوژي او سرطان په برخه کې هم په دې انسټیټیوټ کې پیل شوي دي. د اټومي انرژي ډپارټمنټ په نورو برخو هم مرسته کوي لکه د بابا اټومي څېړنو مرکز یا بارک، د امنیت کارمندانو لپاره د بولټ پروف یا د مرمۍ ضد جاکټونه جوړول او د کرنې په سکتور کې د سبزیجاتو او نورو خوراکي محصولاتو د ژوند غځولو یا د زر نه خرابېدو د مخنیوي لپاره د وړانګو تخنیکونه کاروي.